بعض اهل علم دام لیکلی دي نسوا الله فی الرخاء، الله رب العالمین د راحت په وخت کې هېر کړی دی. په کوم وخت کې چې الله تعالی نعمتونه درکړي وو، دا ځواني درکړې ده، دا وخت یې درکړی، فراغ یې درکړی، دا خالي وختونه یې درکړي، مال او دولت یې درکړی دی، دا قوت یې درکړی، نو تا ته الله نو در په یاده. نو چې کله دی الله رب العالمین په تا باندې به سختې راولي، نو الله به هم د تا نه ځان هېر کړي، بیا به تا ته الله خود به خود نه در یادېږي، ځکه تا په راحت کې الله ته چغې نه دي وهلې، نو په سخته کې به هم در باندې بیا نه راځي. او د دې تفصیل هم په ټولو احادیثو کې شته دی چې یو سړی و، د هغې په خوله باندې کلمه د لا اله الا الله د مرګ په وخت کې نه راتله. ولې په دنیا کې د مور او پلار سره تعلق صحیح نه و، پلار یې خفه کړی و، مور یې خفه کړې وه، نو الله ته د یو عمل په وجه باندې دغه توفیق اخیستی و. نو زما عزتمندو ورونو، د آیات مطلب هم دا شو چې ګوره الله مه هېروئ، کنې تاسو نه به خپل ځانونه هېر شي، د نیکو اعمالو توفیق به درته نه میلاوي. د آیات مفهوم مخالف راواخلئ. اگر چې د آیات مفهوم مخالف په نورو آیاتونو کې په منطوق سره ذکر دی، هغه مفهوم مخالف دا دی چې الله ته ځان ور یاد کوي، الله نه ځان مه لرې کوئ. داسې اعمالو کې چې الله ته ور یاد شي، الله هم یاد کړي. نو عزتمندو ورونو، څنګه به مونږه الله رب العالمین ته ځان ور یاد کړو، او څنګه به مونږ د هغې خلکو نه لرې پاتې شو چې چا الله هېر کړی چې د هغوی په جمله کې رانه شو. د دې په قرآن کې ډېر اسباب دي، خو زه اجمالا دوه سببه د دې لپاره ذکر کوو د الله په اذن سره، چې مونږ الله ورته نږدې شو، چې الله مونږه یاد کړي، داسې اعمال وکړو چې زمونږ نوم الله رب العالمین یاد کړي، داسې اعمال وکړو چې الله زمونږ په هر وخت کې نصرت او مدد کوي، داسې اعمال وکړو چې الله رب العالمین په هر وخت کې مونږ ته توفیق راکړي، داسې اعمال وکړو چې د قبر دغه سخته زندګۍ کې زمونږ نصرت وشي، د قیامت په دغه سختو حالاتو کې زمونږ نصرت وشي. هغه کوم اعمال دي؟ یو د هغې اعمالو نه په سورې بقره کې رب العالمین ذکر کړی دی. رب العالمین فرمایي فاذکرونی اذکرکم، ای زما بندگانو زما ذکر وکئ، ما یاد کئ، ما همیشه دپاره یاد ساتئ، نو اذکرکم زه به تاسو یاد ساتم. عزیزانو دا یو وړوکی ټکی دی، خو که د دې یو ټکي صحیح تفصیل سړی بیانوي او په دې کې خپله وخت دی له ورکوي، نو یاد وساتئ چې د ټول دین محور، د ټول دین خلاصم په دې آیات کې ده چې فذکرونی اذکرکم، ای زما بندگانو زما ذکر وکئ. خالد ابن معدان یو تابعي و، هغه به ویله تعجب دی د خلکو ته چې قرآن کې دا آیات شته دی او دوی بیا هم د دنیا خبرې کوي، دوی بیا هم د دنیا گپ شپونه لګوي، د دنیا مجالسو ته خوشحالیږي. الله وایي زه دې یادومه، فذکرونی اذکرکم، ما یاد کړئ زه تاسو یادومه. ذکر چې دی عزیزانو، دا په اصل کې د ټولو عباداتو محور، د ټولو عباداتو بنیاد، د ټولو عبادتونو مقصد دی اصل کې، بلکې د اسلام مقصد دا ذکر دی، د هر عبادت مقصد دا ذکر دی. دلیل پې دا دی، حدیث ترمذي شریف کې دی، مسند احمد کې هم دی، خو د مسند احمد الفاظ ډېر ښکلي دي. عبدالله ابن بصر رضی الله عنه یو صحابي دی، هغه فرمایي چې ان رجلا جاء الى رسول الله صلی الله علیه وسلم، یو سړی نبی علیه السلام ته راغی، د الله د پیغمبر د صحابه کرامو سره به ټول عمر دا تپوسونه و چې زه څنګه جنتي شم، څنګه د جهنم نه بچ شم، څنګه په نیکو اعمالو کې مضبوط پاتې شم. تپوس هم داسې کوي، ای د الله پیغمبره ان شرائع الاسلام قد كثرت علی فباب جامع نتمسک به، ای د الله پیغمبره دا د اسلام د فضائل او د احکام په ما باندې ډیر شو. څوک د منځ فضیلت بیانوي، څوک د جهاد بیانوي، څوک د دعوت فی سبیل الله بیانوي، څوک د روژو بیانوي، څوک د قرآن بیانوي. داسې یو عمل راته راوښایه، فباب د صحابي دي، تپوس تاسو وګورئ تاسو، جامع داسې یو عمل راته راوښایه چې دا ټول اعمال پکې راګیري د الله پیغمبره. د نبی علیه السلام جواب هم وګورئ، نبی علیه السلام ورته وفرمایل لا یزال لسانک رطبا بذکر الله، ستا دا ژبه د الله په ذکر باندې لنده ساته. دا ذکر چې کوم دی دا د ټولو عبادتونو مغز او د ټولو عبادتونو محور دی. دا خو حدیث شو عزیزانو، د نبی علیه السلام خبره شوه چې دا د ټولو عباداتو محور دی. قرآن کې چې سوچ او فکر وکړو، دا قرآن او حدیث دا په خپلو کې یو بل سره تړلي دي. بعضې ډېر هغه علما چې هغه په قرآن کې ډېر متبحرین علما دي،
نو هغوی د هرې خبرې دپاره د حدیثو نه استشهاد کوي او بعضې هغه علما چې په حدیثو کې ډېره پوهه لري نو چې حدیث راځي وایي چې د دې معنا په قرآن کې شته دی. اوس نبی علیه صلات وسلام دا وویل او علماو دا ذکر کړي دي چې دا څنګه دا ذکر دا د ټولو عبادتونو اساس دی پس د ایمان او د توحید نه. وجه دا د نبی علیه السلام الله رب العالمین د مونځ باره کې فرمایي واقم الصلاة لذکري، ای زما بندگانو ای زما بنده مونځ کوه خو د مونځ مقصد دې څه دی؟ لذکري ما پکې یاد کا. ستا په مونځ کې به مقصد دا وي چې زه الله یاد کم، زه الله رب العالمین ته ځان ور یاد کم، زه په دې خپله ژبه د الله ذکر وکم. نو د مونځ مقصد الله رب العالمین دا ذکر کړی دی. د دې وجې نه هغه خلک چې په مونځ کې ذکر نه کوي یا یې توجه برابره نه وي دغه خلکو باره کې رب العالمین قرآن کې فرمایي اذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالا، او آخر د آیات کې فرمایي ولا یذکرون الله الا قلیلا. دغه خلک چې تش په نوم باندې هسې ولاړي رکوع سجدې کوي منافقینه نو دوی د الله ذکر نه کوي. د دې وجې نه دغه مونځونه کته کېدل پورته کېدل دا الله ته قبول نه دي ځکه د مونځ هغه مقصد دوی هېر کړو اقم الصلاة لذکري. د روجې مطلب هم دغه دی. ګورئ چې کله د روجې بحث وشي یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام وروسته پسې الله فرمایي ایاما معدودات یو څو ورځې دي بیا وروستو آیتونو کې راځي لتکبروا الله علی ما هداکم. روژه د دې دپاره ده چې تاسو پکې د الله ذکر وکئ، د الله د قرآن تلاوت وکئ، د الله د قرآن سره جوړ راولئ. نو دغې ته ویلی کېږي د روژې مقصد هم دا دی. او ورسره چې کله د حج مسالې بیانېږي الحج اشهر معلومات رستو آیتونو کې راځي چې کله تاسو فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. اے حاجیانو د عرفات په میدان کې الله یاد کوي، چې کله راکته شي الله یاد کوي. پلرونه چې څنګه یادوي تاسو ای د جاهلیت والاو لکه جاهلیت والاو چې به کله پلرونه ډېر یادول په پلرونو به مفاخرې کولې د هغوی صفتونه به کول. الله موږ ته وایي د خپل پلرونو د تذکرو نه زیاته د حج په ورځو کې د الله ذکر وکړئ. د جهاد فی سبیل الله مطلب هم دا دی یا ایها الذین آمنو ای د ایمان والاو اذا لقیتم فئة چې کله تاسو په میدان جنگ کې د کافرو سره ملاویږئ فاثبتوا واذکروا الله کثیرا. مقصد بمداوي ګوره چې د الله ذکر دا اوچت شي د الله ذکر دا کوئ. نو د ټولو عباداتو کې چې سوچ وکړي د هغې مقصد هم دا دی چې انسان دې باندې پوه شي چې د دې عبادت مطلب الله یادول دي. مسند احمد کې روایت دی احمد محمد شاکر ورته صحیح ویلي نبی علیہ السلام نه تپوس وشو ای د الله پیغمبره ای الصائمین اعظم اجرا عند الله. ای د الله پیغمبره په دې روژهدارو کې د الله په وړاندې باندې هغه کوم روژهدار دي چې هغه ډېر غوره دي او د الله په وړاندې د هغوی اجرونه ډېر دي. نبی علیہ السلام ویل اکثرهم ذکرا لله چې څوک په روژه کې د الله ذکر ډېر کوي. بیا یې ویله وایو المجاهدین اعظم درجة عند الله. مجاهدینو کې دا ټولې ورته ذکر کړل صائمین زکات ورکوونکي لمونځ کوونکي. په آخر کې دا نو همدغه یو جواب و چې اکثرهم ذکرا لله چې الله رب العالمین سړی ډېر یادوي. نو زما عزتمند ورونو دا ذکر چې دی هغه فضائل په خپل ځای چې د دې ذکر څومره فضیلتونه دي او څومره نصوص په دې باندې راغلي. خو ګوره دا خبره م یاد وساتئ چې دا ذکر دا د ټولو عبادتونو اساس او بنیادي مقصد دی. د دې وجې نه چې مقصد دی نو رب العالمین پیغمبر چې کله فضائل هم بیانوي نو دا وایي چې دا ذکر دا د جهاد فی سبیل الله نه غوره دی، دا ذکر دا د مونځ نه غوره دی، دا ذکر دا د ټولو اعمالو نه غوره دی، دا ذکر د سرو د سپینو نه غوره دی. صحیح روایت دی په ترمذي کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د ابو الدرداء رضی الله عنه حدیث دی. نبی علیہ السلام صحابه کرامو ته وفرمایل الا انبئکم بخیر اعمالکم. ای زما صحابه کرامو ګورئ د حدیث ته د ټولو نه غوره عمل درته درونه ښیمه وازکاها عند ملیککم د الله په وړاندې ډېر پاکه. بعض روایتونو کې داسې دي وارضاها لملیککم چې ستاسو رب پې ډېر راضي کېږي وارفعها فی درجاتکم ستاسې درجات ډېر اوچتئ وخیر لکم من انفاق الذهب والورق د سرو د سپینو د صدقاتو نه ډېر غوره عمل دی. وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقکم د دشمن سره چې په جنگ کې ملاویږي د هغوی څټ چې ووي او هغه ستا ووایي ته شهید شي د دې نه غوره عمل درته نه ښیم. صحابه کرام وویله ولې نه د الله پیغمبره؟ قال ذکر الله کثیرا د الله بار بار ذکر کوله
نو دا ذکر چې دی عزیزانو د دې فضیلت اصل کې په دې وجه راغلی دی چې ذکر د الله رب العالمین دا د ټولو عبادتونو هغه مقصد دی. د دې وجه نه د نورو عبادتونو ټیمونه شته، د نورو عبادتونو کم او کیف ټول معلوم دی. کم او کیف مطلب دا دی مونځ د رکعتونه معلوم دي، ټیم معلوم دی، حج د ټیم معلوم دی، عدد معلوم دی، روزه ده ورځې معلومې دي، ټیم معلوم دی. سوا د ذکر نه چې د دنیا ټیم شته او نه حد زمانی شته، نه حد مکانی شته، نه کیف شته او نه کم شته چې کیف ورته د پیغمبر په طریقه باندې، خو معنا هغه د ټیمونو په لحاظ باندې. والله رب العالمین ځکه فرمایي یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، بس ډیر ذکر د رب العالمین کوئ. نو خلاصه دا شوه چې الله رب العالمین ته ځان ور یادو یو اسان عمل هغه دا دی چې مونږه د الله رب العالمین د زړه نه هغه په خوله باندې ذکر وکړو چې په زړه کې